ملګرو سره د خپلو ملګرو چې کوم دی نو په تیمرګره کې موجود یم ریسټ هاوس کې څه نوم وایي دې ځای کې تړون شادي حال تیمرګره کې نو داسې پروګرام دی چې ډېر درانه او ډېر پوهه او ډېر تجربه کار شاعران را سره ملګري دي دلته نو داسې کومه چې تاسو ته په خپله د خپلې خوښې یوه ټپه او یو شعر ویم او دغه مطالبه د خپلو ملګرو نه کوم چې هر یو سړی به راته یوه ټپه وایي او یو به راته شعر وایي نو زه به درته شعر داسې ووایم د رحمت الله درد شعر دی چې څوک پیغمبر شي څوک شاعر شي درده څوک پیغمبر شي څوک شاعر شي درده پچا کتاب پچا غزل نازل شي او ټپه داسې ده چې د دلالانو ځای دوزخ دی د دلالانو ځای دوزخ دی او خدای زما دلال لور کې جنتونه او نو دغه زه اوس دیدار طاهر صاحب ته ورځم چې هغه راته د خپلې خوښې یو شعر او یو ټپه واورئ نو راځئ ملګرو چې د دیدار طاهر صاحب د ټپې او د شعر نه لږ خوند واخلو ډیره مننه سهار صاحب شعر درته ویم چې طاهره دوه جملې دي د عرفان د فلسفې لا اله الا الله محمد رسول الله او ټپې درته دوه ویم چې یو دا ده چې د زړه کرسی به ورته کېدم که جانان ناسته تر سبا پورې کوي نه او دویمه ټپه داسې ده چې مونږ په ایرپورټ کې ناسو زمونږ جاز لیټ و نو دا قسمه قسم جازونه کوزیدل او الوتل نو په دې کې زموږ هغه ملګري ویل که مونږ څه عجیبه ګاډي په جاز کې یو چې زمونږ جاز نه راځي او دا نورو خلکو هغه ځي او راځي جازونه ډکېږي نو یو مشر پکې هغه ویل که وی زه درته یو ټپه ووایم په دې باره کې نو مونږ ورته ووایه نو هغه ووایي یاره وی زمونږ داسې مثال دی چې طبیبان ډلې ډلې راغله زما د رنځ طبیب رانغې مړ به شمه طبیبان ډلې ډلې راغله زما د رنځ طبیب رانغې مړ به شمه مطلب یې دا و چې د نورو خلکو جازونه ځي راځي او مونږ په انتظار ناست یو ډېر غټ انتظار هم کړی ډېره مننه سهار صاحب ستاسو د چینل د نورو ملګرو یو ځل بیا مننه کوم او ډېره مننه چې الله هم خوشحاله ښه جي نو اوس زخمي شینواري صاحب تاسو راته ووایئ خپل بسم الله الرحمن الرحیم پروفیسر صاحب شعر خو درته وایم خپل چې په دې یوه جمله مې مکمله عقیده ده عقیده ده وتعز من تشاء وتذل من تشاء ډېر ښه او ټپه به درته داسې ویم چې د هغې لږ پس منظر دی هغه درته بیانوم د سیدو باباجي یوه ورځ د خپلو طالبانو سره په یوه لار روانو او په غر کې روانو په غر کې یو شپنکي بېزې ساتلې او یو ټپه وکړه چې خوب کوي خاورې به یوسي او شا د هغوی چې شبګیرې ورته کوي نو طالبان دې ورته خپل نیولي شو نو طالبان دې تپوس وکړو چې باباجي تاسو هم ټپې اورئ نو هغه ورته وایي چې نه ټپې نه اورم خو په شپه کې هم چېرته لږ خوب و هغې هم راله په دې ټپه باندې دغه کو دا مدرک و او خوب را باندې خراب شو نو زما د دې ټپې مقصد دا دی تاسو ته یو پیغام چې ګورئ په خوب کار نه کېږي د اوده ګجر د میخې کټي ځېږي ته د ویښ ګجر نه واخله نصیحت نو دغه خبره ده او بله یوه ټپه ده چې د مینې بوی به ترېنه خېږي که په لحد کې مې وراسته شي اندامونه ډېر ښه ډېر اوس به راته حسن خان ناشاد صاحب د خپلې خوښې یو شعر او یوه ټپه ووایي نو راځئ چې حسن خان ناشاد صاحب واورو مننه سهار صاحب دیدار طاهر صاحب او زخمي صاحب خو ډېرې ژورې ټپې او ډېرې ژورې خبرې وکړې داسې خو ماله نه راځي خو دوه شعر او دوه ټپې به داسې ووایم چې زه دې د ذکر نه غافل نه یم او ګوتې شمارل که مې تسبیح پرېښي دي او دلته مانځله دړه مه جوړوه او هغې راتلل د دې چینې پرېښي دي ټپې سهار صاحب داسې دي چې تا خو بنګړي په ماته اوان کړه زه به خپل مات زړګی په چا ته اوانوم
او بله ټپه داسې ده چې تاله به بیره کې ټال واچوم تاله به بیره کې ټال واچوم زه به بېغمه خپل فکرونه زنګومه مننه ډېر ډېر ښکلی ښه اوس اقبال حسین محتاج صاحب به موږ ته د خپلې خوښې یو شعر او یوه ټپه واورئ او راځئ چې د اقبال حسین صاحب د ټپې او د شعر نه لږ معزوز شو مننه سهار صاحب د ټپې دغه دې ولګو شاید خو ټپې خو ډېرې نه راځي خو بهرحال زخمي صاحب یو ټپه ووایي د مذوب بابا په حواله داسې یو ټپه ما ته هم رایاده شوه چې هغه وایي چې نن مې د کونډې خال لیدلی نن مې د کونډې خال لیدلی جونه دې خوارې شي نه وایي خالونه او بله ټپه دا ده چې ارمان ارمان د دادا کوره د ډکه شکوره به چاپېره ګرځېدل واه ډېر شعر ویمه چې رایاد شو چې د عشق حقیقي منزل ته لار چرته کېدی شوه د عشق حقیقي منزل ته لار چرته کېدی شوه خدای څه پتا مین کړمه رهبر زما مجاز شو بل شعر پسې هم ویمه چې ارشاد دا خار به اوس د خدای د قهر سو خلاص کې محتاجه دا خار به اوس د خدای د قهر سو خلاص کې محتاجه د پیغلو د حیا پکې صادرې پاتې نه شو ډېر شکریه ملګرو زما د ملګرو ډېر سنجیده شعرونه وویل او ډېرې سنجیده ټپې وویلې خو زه به درته په اخره کې مزاحیه ټپه ووایم چې په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا په لختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا که خوند یې درکړو ټوله ورځ